چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې پتا سو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکي نو الله به ول دوچن ورکي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے. اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نو زب ورلا پا بدلکی جنت ورکم. دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نو زب ورتا جنت ورکم. وی خوا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دے. دا اللہ حبیب ما دوارا دا اللہ پلار کے خرچ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندیسی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دا خپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کیو دا یو با صدقہ کی. اگوی ٹک دا دا اللہ حبیب وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو. دا اللہ حبیب اقا شپگو سو ڈکو والا باغ چی شپگ سو کجوری پکی ولاڑی دے اگا میں ورک چکور تراغی نخپلی بی بی توائی وی ما اگا باغ ورکو چی کم کی شپگ سو کجوری ولاڑی وی بی بی ورتوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دے وکڑا دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا. کوئی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کے دیر میوادار ونی اللہ ورکللے او پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپا جنت کے ورکل دو دنیا کے ورکلل اللہ تبارک و تعالیٰ بدل پا جنت کے ورکل تو دو دنیا باغ ورکی نو اللہ بتالا پا جنت کے باغ ورکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرزاکم بصدقہ دخپل مرضیانو علاج اکی پا صدقی سر. علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکے حکیمی دوائی بکے خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ کی. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرزاکم بصدقہ دخپل مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پدی زنگون کی زخم دے اوو کال اشول او اغی زخم نوی نزی او اغی زخم نخکی گی اوو کال میں اشول. وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اوباسد اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروع شی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نا اوی نا ودرے اغی چی تا کوئی اوبا سی او دا اغی نا اوبا چالو شی او خلقو تا نا پا شروع شی نوی اللہ بستا دا زنگون نا دا اوی نا ودرے او دق شانتی اشول چی اغی کوئی وکنستو او دا اغی نا اوبا جارشوی نو دلتا دا دا زنگون نا اوی نا ودرے دل. داو مرزاکم بصدقہ دخپلو مرضیانو علاج کوئی پا صدقی سر. معمولی صدقہ ورکوئی لگ صدقہ ورکوئی خو پا دے سر اللہ دیر برکات او دیر خیرون رانا زیلی. حدیث مبارک کے رازی چکل سحر رنا اخی جندو فرشتی آواز یووی اللہم اعطی منفقا خلفا یا اللہ دا سوک چی پا مخلوق باندے خرچ کی خلفا اللہ تولا غور بدل ورکی دا اعلان ارورس فرشتہ کی سوک چی پا مخلوق خرچہ کی یا اللہ خلفا اعطی منفقا خلفا اللہ دی خرچ کون کی لغور بدل ورکی. فرشتہ دعا کی فرشتہ اعلان کی وی اللہم اعطی ممسکا تلفا یا اللہ چی سوک پا مخلوق خرچ نکی داغا مال حلاک داغا مال حلاک کی فرشتہ وائی. یا اللہ چی سوک خرچہ کی یو فرشتہ وائی یا اللہ غور بدل ولا ورکی بلوی یا اللہ چی سوک مال نہ خرچ کی اللہ دا مال ولا حلاک دا مال ورلا حلاک
نو دا غ فرشته आवाज کی تاسو بلی دی اکثر بناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړي په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکړي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وی الله هلاک کی ولا د دې سیمال نه څه فائدہ چاغي نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سوري وي سوري قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی بخولو کی هر سړی یوم اذن شأن یغنی د هر سړی به یو شان چې د بل نه به بے پروا کړي د بل څه فکر به نه د بچی فکر به نه د ملګری به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغه ورځ باندې دا صدقه چې دا به د بنده سوري مونږ خیال لده کړي مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړی ته ګورو د تو ګوره یاره دې د صدقې قابل له ورکم که ور نکم یاره په دې ځای کې به خرج کول خی که ښه به نه په دې کې به خی که به ښه نه مونږ سړی ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله بنده صدقه ورکي کدی چاله ورکي او کدی په مدرسه کې ورکي او کدی په جماعت کې ورکي او کدی بل چاله ورکي چې صدقه ورکي نو دا صدقه د الله تبارک وتعالى خلاص تلاړ شي دا الله له ورکول دي سړی ته مګوره مدرسې ته او جماعت ته مګوره دا اول د الله په نوم زینوي دا صدقه چې دا د الله خلاص ته ورشي من صدقه بعدل تمر څوک چې صدقه وکي د کجوري مره د کجوري مره د یوې کجوري په برابرۍ صدقه وکي یو کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یو کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ راغی حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکي په اندازه د کجوري لکه د کجوري مره یوې کجوري مره قیمت ورکي نو دا د الله خلاص تلاړ شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچي پالو چې دا غټ شي کنه نو وی دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر براش دا هغه صدقه د غر ته برسیدلی د کجوري مربای ورکړي او دا غینه به یو غر جوړ شوی دی به وی یا الله ما خپل عمل نامه ولیدله پاغي کې خو ما دا عمل نو لیدلې دا غر چراغ دومره غټ عمل خو ما نو لیدلې ارشاد به وته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به ورلی دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی او دا بد مرګ د بندنه لرکی بد مرګ لرکی د الله غصه سړی صدقه د بندنه بد مرګ لرکی صدقه د بنده چې دا هغه غصه سړی چې کله بنده صدقه کوي چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غصه مړه کیږي په دې سره د الله رضا حاصلیږي نو دا ډیر ښه صفت دی دا د الله سره جمع کول دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دا د الله سره جمع کیږي حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزي یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړي یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي دریم هغه حاجی سے چې هغه حج او کی بغیر د فساد حج او کی خالص د الله د رضا د پاره خپل تبکم جنگ جګړه او کنزلو کارونه اون کی بغیر د فساد او دریم سخی چې هغه صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي چې دا چپ لاس تینه نه خبر شو صدقه دسی ورکوه چې چپ لاس تینه خبري لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى نو چې نن صدقه ورکي او سبا اثباتی نه خلاړه صدقه چې دسی صدقه ورکړي چې چپ لاس تینه خبر شوی نه نو یو دقه کس نو دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی عالم با عمل
شهید خو چې خالص د الله د رضا د پاره د خپل وجود قربانی ورکړي. حاجی صاحب چې حج کړي بغیر د فساد نه، او سخی چې سخاوت کړي خالص د الله د رضا نه پاره. دا څلور کسب الله بی حساب جنت ته بوزي. حدیث مبارک کې راځي چې دا څلور کسا بی حساب جنت ته ننوزي، نو د دې به اختلاف پیدا شي. یو به چې زړم به زما، بل به چې زړم به زما، بل به چې زړم به زما. دا خو به څلور واړه بی حساب زی، نو اختلاف پیدا شي. یو به وی زما، بل به وی زما، بل به وی زړم به دند کېږم. الله به جبرئیل امین راولېږي چې ورشه دی له فیصله وکړه چې ړومبی به څوک ځي. جبرئیل امین به راشي، شهید ته به وایي ته وایه چې زه ړومبی ځمه، نو وایي به او وایي به تا د شهادت دا فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وایي به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم. جبرئیل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ادری، نو عالم بوای چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبی ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي، نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و، نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و. الله دا د دې سخي برکت چې ما علم کړی و، نو دې زما نه ړومبی حقدار دی. اواز به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته. الله به سخي د ټولو نه ړومبی جنت ته دننه چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال. لازمي نه ده د دې په کروڑونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه. خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې ځه جنت ته. د سخي به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي، او د شهید نه به مخکې لاړ شي، او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و، د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به تېنه دې مخکې جنت ته روان کی. دې سخي ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی، سپی تاسو مسله اورېدلې که نه؟ سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کي، نو دا به څو پیرین ځي. اولهن بالتراب، خاورې ورسره په یو پیرو مګه. د سپي دا جوټه دومره پلیته ده، دا دومره پلیت سیز دی سپی. بغیر د ضرورت د کورونو کې سپي مه ساتئ ښه. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي، د اجر نه هر ورځ کمی کیږي. هر ورځ دا اجر هم سیوا ډیر دی چې لا هر ورځ ترې نه کمی کیږي. نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه. هر ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی. نو دا عمل کو ډېر چې لا هره ورځ رانه کمیږي، نو چې څه به پاتې شي. نو سپی چې څه څیز جوټه کړي، نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ. خو دقه سپی و یو ورځ تږې و تږې. یوه زنانه وه، بدکاره زنانه، فاحشه او بدکاره زنانه، خپل پیزارې پړي ته ور واچو، سپي له یې اوبه راوخېجولې. هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول، په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات. دې ورله اوبه راوخېجولې، په هغې سپي باندې اوبه اسکولې. الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړه. نو سپی چې سپی دی، او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی، انسان دی، ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکړي، څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو، صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید، نو ګنټه کې به یې په هغې آیات باندې عمل کړی. دا آیات مبارکه را نازل شو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مالم نه خرچ کړي چې کم مال تاسو ته خوښي، چې هغه نه دی خرچ کړي، نو نیکی نشي حاصلولی. بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی، وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی، چې د مسجد نبوي مخامخ باغو د کجورو بیرحا.
امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم کول. وی دغه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی. وی د الله حبیب دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا په خپل اهل و عیال پر رشتہ دارانو باندې ولګو. هغه په خپل تر زامنو باندې تقسیم کو. وی چې کله باغ ورک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ بخ بخ. دا د خوشاله کلمه ده. مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډیر خو ډیر خو ډیر الله ډیر الله. امام الانبیاء ورته وی بخ 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 ډیر خو ډیر خو ډیر خو. چې امام الانبیاء دومره د خوشاله اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورلسو ورکړي. عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه بیر روما دا یو کویو د یو یهودی سره وو. هغه به تی اوبه خرڅولې نو عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ. وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندېږي. وی زه نیم راکا او پیسې به پورا درکم. نو پیسې ورله پورا ورکړې او کویې تی نیم واغس. یهودی ورته وی یو ورځ بستا نمبرې یو ورځ زما بیر روما. غوی ټیک ده. نو د اعلانو کوي زما په نمبر کې فری راځي. نو چې داغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې. نو چې بیا به کله داغه یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نو. هغه په نمبر به خوشې و. نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې واله زه اوس په دې نیم څه کوم. نو هغه نیم یې واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څکئ. چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي. دا څومره لویه صدقه ده. ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي. ځان له پې ذهن ور واچوه. ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس په بیا تا ته میلاویږي. نو هغه بیر رومه ورکو. بیر رومه بیر رومه یې واغسته وقف یې کوي راځئ اوبه تې نسکئ فری فری. صدقه باندې الله ډیر څه ورکوي. منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو. یو کس راغی سوال یې وکړو ماله یو 4 درهمه پکار دي. نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه څوک په وله ورنکي. نو د یو یهودي غلام ناسو اپاسېده. وی زه به وله ورکړم. 4 دراهم یې وله ورکړل. خو د منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته وی ما ته 4 دعاګانې وکړه. هغه ورته وبه کم دلته. وی کومه دعا؟ وی اوله دعا خدا وکړه چې زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغې غلام ورته زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغه وی ټیک د دعا یې وکړه وی الله دې مالدار کړي. وی دویمه وی زما مالک چې دی هغه یهودي دی دعا وکړه چې الله یې مسلمان کړي. دویمه دعا یې وکړله وی یا الله د ده دا مالک چې دی الله هغه مسلمان کړي. وی درېیمه دعا دا وکړه چې زه غلام یم چې الله ما آزاد کړي. وی الله آزاد یې کړي. وی درېیمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف. هغه هم وکړله. چې دا غلام لیټ راغی نو هغه مالک ورته وی ولې ایثار شو. منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو. کس 4 درهمه وغوښتل ما ورله ورکړل. هغه راته 4 دعاګانې وکړل. وی کومې دعاګانې؟ وی اوله دعا دا وه چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي. وی تا 100 درهمه ورکړي؟ وی 4. وی هو 4 زره واله 4 زره یې وله ورکړل. وی بله څه دعا وه؟ ما چې یا الله نه خو یوه قبوله شوه چې الله زه غریب یم ما مالدار کړه. دویم مې ورته وی چې دعا وکړه زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي. هغه ورته وی انت حر لوجه الله د الله دپاره مې آزاد کړي زه. وی درېیمه دعا څه وه؟ ما چې یا الله زما د دې مالک اسلام نصیب کړي چې دا مالک مې مسلمان شي. هغې مالک وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وی 4مه څه دعا وه؟ وی 4مه دا وه چې یا الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي. نو هغه مالک یې ورته وی دا 3 زما په وس کې نو ما وکړل او دا یو چې د چا په وس کې دی هغه دی هغه وکړي. دا 3 زما په وس کې او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خو د الله په وس کې دي. هغه دی الله وکړي. چې د شپې هغه مالک وده شو خوب یې ولیدو. رب العالمین ورته خوب کې وایي چې ستا په قدرت کې څه و هغه تا وکړلو او چې زما په قدرت کې هغه دې ما ته پرېښودل. ستا ګناهونه مې معاف کړه د غلام مې د لم معاف کړو. هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مې معاف کړو او دا تقریر چې چورېدو د هغې ټولو ګناهونه مې معاف کړل. الله ډېر غني ذات دی.
الله ډیر بدله بندله ورکی، ډیر بدله. تا به 1 روپۍ ورکړي او الله به درله 200 درکړي په میدان محشر کې. دا یوه خبره ځان سره ذهن کې ورواچوئ، ځان له پې خیر تسلي وکئ، مطمئن بشئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې رښتینی دی که نه دی؟ دی که نه رښتینی؟ د ټولې دنیا رښتینی چې موږ راغونډ کړو د امام الانبیا یوې خبرې ته نه رسي. او نبی علیه السلام صحابو ته وایي زه په یو څو خبرو قسم خورم، زه پې قسم خورم، قسم چې دا داسې مضبوطې دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و، د هغه خبرې رښتینې دي، خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمی، دا به سیوا کېږي. وي زه پې قسم خورم. اوس هم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب، ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. ویل دیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم، قسم